د ګناه پرېښودلو تر ټولو اسانه طریقه. السلام علیکم، زه عثمان محمدی یم. هر انسان د ګناه مرتکب دی او له هر چا څخه ګناه کیږي، خو ځینې خلک په خپلو ګناهونو کې داسې اخته دي چې آخرت او الله جل جلاله یې هېر کړی وي. ټوله هڅه یې دا وي چې څنګه خپل د ژوند شپې ورځې په عبث کارونو تېرې کړي. په نننۍ ویډیو کې غواړم د ګناه پرېښودلو او د حق لارې ته په راتلو تاسو سره خبرې وکړم. هیله ده دا ویډیو تر پایه در سره وګورئ، له نورو دوستانو سره یې شریکه کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو د دې چینل نورې ویډیوګانې هم تر تاسو در ورسیږي. د ګناه پرېښودلو څو اسانه طریقې. لومړی، انسان باید خپل اړیکه او تعلق الله سبحانه وتعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جوړ کړي. د رب عظمت او لویوالی زړه کې واچوي چې څنګه زه د دومره لوی رب نافرماني کوم، نو حتما به ګناه ورڅخه پاتې شي او بیا به د ګناه مخ ته هم ونه ګوري. دوهم، د ګناه پرېښودلو کې له الله جل جلاله څخه مرسته او مدد وغواړئ، او که په یوې ګناه باندې څوک اخته وي د الله سبحانه وتعالی لپاره دې ګناه پرېږدي او صبر څخه دې کار واخلي. د صبر بدله ضرور خالق جل جلاله ورکوي او داسې دعا دې ووایي: ای زړونه اړوونکې ذاته، زموږ زړونه پر دین کلک کړه. دریم، د 5 وخته لمانځه پابندي دې کوي. لمونځ دې په توجه او عاجزۍ سره کوي، ځکه چې لمونځ هم د دې دنیا او هم د هغې دنیا ګټه ده او انسان له بې حیایي څخه راګرځوي. څلورم، د بدو ملګرو او بدو خلکو له ناستې څخه ډډه وکړئ، ځکه چې پر انسان د بدو او ښو خلکو اثر لویږي. نو د ملګرتیا او ناستې ولالې لپاره دې ښه خلک انتخاب کړي او له بدو خلکو څخه دې ځان وساتي. د دې لپاره چې بد خلک تاسو بدې او خرابې لارې ته غواړي، خو ښه خلک او نیک خلک تاسو د حق لارې او نیک لارې ته راغواړي. نو انسان ته پکار ده چې د ژوند لپاره، د ملګرتیا لپاره، د ناستې ولاړې لپاره او یو انسان سره د تعلق لپاره په خپل ژوند کې ښه خلک انتخاب کړي. پنځم، استغفار دې ډېر وایي. استغفار داسې عبادت دی چې د انسان زړه له ګناهونو څخه صفا کوي. د ډېرو استغفارو په ویلو سره الله سبحانه وتعالی له انسان څخه راضي کیږي، هغه ته بښنه او مغفرت کوي او په ژوند کې ورته سکون او خوشحالي ور په برخه کوي. نو هر انسان او مسلمان ته پکار ده چې په استغفار ویلو سره ځان له ګناهونو څخه وساتي. شپږم، کلکه او قوي توبه دې وباسي. داسې عزم دې وکړي چې په ژوند کې به بیا ګناهونو ته نه ستنېږم. که همداسې واقعي توبه وکړي، انشاءالله چې الله جل جلاله به هم توفیق ورکړي، ځکه الله سبحانه وتعالی توبه کوونکي بندگان خوښوي او هغه څوک چې له ګناهونو لاس په سر شي او الله جل جلاله ته رجوع وکړي، له هغه سره مینه کوي او هغه ته مغفرت او بښنه هم کوي. نو انسان ته پکار ده چې کلکه او قوي توبه وکړي او داسې عزم دې ولري چې بیا به ګناهونو ته نه ستنېږم. انشاءالله چې الله رب العزت به هم دغه انسان ته د خپلو رحمتونو څخه رحمتونه ورکړي، د خپلو پریمانه نعمتونو څخه به نعمتونه ورکړي او دته به په ژوند کې خوشحالي ور په برخه کړي. اووم، هر وخت دې مرګ په یاد ولري او داسې فکر دې کوي چې دا یې وروستۍ ورځ یا هم شپه ده، ځکه هیڅوک نه پوهیږي چې مرګ څه وخت او چیرې ته ورځي. نو بهتره ده چې د مرګ په یادولو ځان له ګناهونو څخه لرې وساتي. ګرانو لیدونکو، خویندو او ورونو، د لا نورو ویډیوګانو لپاره د عثمان محمدی یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، ځکه په دې چینل کې د حق لارې نشرات خپریږي. لا موږ سره یو ځای شئ، اجر او ثواب ترلاسه کړئ.